السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو کوربا ستاسو ورور جعفر شاه درویش. نن یو ځل بیا په ښکلي مازدیګر خپرونه کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مینوالو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ کلي په کلي چم په چم ګرځو او هغه د کار ملغلرې هغه شاعران کوم چې د سکرین نه پناه دي، د کیمرې د سترګې نه شاته دي، هغه یې راوړاندې کوو او د هغه ښکلي شاعري تاسو سره هم شریک کوو. نو په نن خپرونه کې راغلي یو ورمړ پایان ته دلته کې یو ډیر زبردست زلمی شاعر دی. نو راځئ دی سره به یو څو خبرې اترې هم کوو، شعرونه به هم اورو. ګرانه، په پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډیره ډیره مننه د کوم جعفر درویش بای چې ته دونه لرې ځای نه مونږ له راغې او مونږ له دې وخت او ټایم راکړو. یو جهان مننه د کوم. ګرانه، یقینا ډیر ملګري تاسو پیژني، تاسو خپل پیج دی یو چینل دی، ډیر ملګري مو پیژني، خو چې کم نوي ملګري دي نو خپل لنډه شان پیژنګلو ورسره وکړي. زما نوم جاوید علي دی او د ادب په لاره باندې چې کوم ده نو زما تخلص غمګین دی او زه شاعري چې کوم دی 1997 نه شاعري کوم او تعلق چې کوم دی نو فرید جان بابا پښتو ادبي مرکز ورمړ سره ساتم. ګران، یقینا ډیر ملګري ته ویني چې ګرځي کوڅه په کوڅه چم په چم او دا مرکې کوي او خلکو ته وړاندې کوي. نو آیا دا قدم تاسو تخریخ کاری څنګه څه سوچ لرئ په دې هکله؟ زه خو جعفر درویش بای دا وایم چې دا خو یو داسې لار ده چې دا خو یو داسې قدم دی ستاسو، الله دې پکې نورم برکت واچوي، خدای درله پکې کامیابي درکړه چې تاسو د پښتو دومره خدمت کوئ او مخ په تګ دا نوي شاعران ملګري بوځئ او د هغوی پیژنګلو خلکو سره کوئ. دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. زه ستاسو د اقدام ستاینه کوم. ګران، یقینا ملګري خو په تمه وایي چې ستاسو نه څه شاعري وورو، نو څه به راسره شریک کول غواړئ؟ بس اول مینوالو ته به یو څو شعرونه ډالۍ کړم چې مینه کړم د چا خبره نه منم، مینه کړم د چا خبره نه منم او بله پکې دا خبره نه منم او ښکلي بې وفا دي خلک دا وایي، ښکلي بې وفا دي خلک دا وایي، زه د دې دنیا خبره نه منم. او یو شعر دی چې ما منې کوي د پاکې مینې نه، ما منې کوي د پاکې مینې نه، زه د دې مولا خبره نه منم. مننه. ما منې کوي د پاکې مینې نه، زه د دې مولا خبره نه منم. او ستا مړې ستا خندا را باندې خلګي، مړې ستا غوسه را باندې خلګي، مړې ستا غوسه را باندې خلګي، ځکه په رضا خبره نه منم. یو غزل به در سره هم شریک کړم. دا د سپیشل څومره مسافرونه دا پروګرام ګوري، څومره مینوال ګوري او ستاسو دا پروګرام ښکلې مازدیګر نه هغو ټولو ته دې ډالۍ وي. د مینې تیر وختونه مې بیخي هېرېږي نه، د مینې تیر وختونه مې بیخي هېرېږي نه او دا ستا خواږه یادونه مې بیخي هېرېږي نه، چې ما به زنګولې تا ته یاد شي او که نه، چې ما به زنګولې تا ته یاد شي او که نه، په بیره کې ټالونه مې بیخي هېرېږي نه او زړګی مې ډېر خفه شي کله کله چې راواخلم، زړګی مې ډېر خفه شي کله کله چې راواخلم، دا ستا د لاس خطونه مې بیخي هېرېږي نه او هر څو که ژوند کومه یې زړګي ښاریو کې، هر څو که ژوند کومه یې زړګي ښاریو کې او د خړ خیبر خړ غرونه مې بیخي هېرېږي نه. مننه چې تا به جوړول ما ورانول ډېره مزه وه، چې تا به جوړول ما ورانول ډېره مزه وه او په شګو کې کورونه مې بیخي هېرېږي نه. تر هغې پورې یاره چې بس سا راکې غړېږي، تر هغې پورې یاره چې بس سا راکې غړېږي، دا ستا د خولې لوظونه مې بیخي هېرېږي نه. او مکته د قسم خورمه جاویده که ته یې او که ته نه یې، قسم خورمه جاویده که ته یې او که ته نه یې، او دا ستا غمګین شعرونه مې بیخي هېرېږي نه. دا د ټولو مینوالو ته ما طرف نه ډالۍ او الله دې خوشحال ساتي. خدای د ټول مسافر خپل وطن ته په خیر خیریت ډېرو خوشحالو سره راولي. ستاسو هم یو جهان مننه کوم. غمګین صاحب، یقینا ملګري خو تاسو پیژني، نو بیا هم زه تاسو ته دا وایم چې یاره زمونږ د مینوال خو په دې یو غزل باندې هغوی تنده نه ماتېږي، که مخکې مو راسره شریک کړو نو ډېره مزه به وکړي.
شعرونه خو ډېر دي په ویلو خو بس زه به تاسو شعرونه نور ووایم چې نوي مې لیکلي دي. یو د درد بل د غمونو زندگی ده، یو د درد بل د غمونو زندگی ده، او نن په ما د ازمیښتونو زندگی ده. چې دې نه یادوم یاره نو مړ کېږم، چې دې نه یادوم یاره نو مړ کېږم، تېرومه په یادونو زندگی ده. چې دې نه یادوم یاره نو مړ کېږم، تېرومه په یادونو زندګي ده. ډېر ښه دی. مننه جی. چې دې نه یادوم یاره نو مړ کېږم، تېرومه په یادونو زندگی ده. او ای ریباره یار ته وایه یو ځل راشه، ای ریباره یار ته وایه یو ځل راشه، نور اسیم د دردونو زندگی ده. او ځان خبر کړه ای نادانه مین نشي، ځان خبر کړه ای نادانه مین نشي، او ډېره ګرانه د مینو زندگی ده. او ما جاوید غمګین ته وګورئ علمه، شاعري کړم د سوچونو زندگی ده. مننه جی. ها غمګین صاحب د وخت راکولو ډېره ډېره مننه. ستاسو هم ډېر مشکور یم چې دونه لرې ځای نه ماله راغی او ما غریب سره مو دا څو خبرې په مینې او په خلوصو کې ستاسو ډېر مشکور یم. یو جهان مننه. مینوالو یقینا چې د جاوید غمګین صاحب ښکلې شاعري به ستاسو خوښه شوې وي، خوندونه به مو ترې اخیستي وي. په دې سره زه جابر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم. ها د وباد بریالي اوسئ. د الله په امان.